ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کړو. بیگ بیش راشد خان یو ځل بیا د خپلې لوبډلې سره کانټریکټ ساین کړي. آیا راشد خان به په دغې لیګ کې ولوبېږي یا نه، دا الله تعالی ته معلومات دی. خو همیشه موږ باید د خپل پلیرز احترام وکړو. که موږ د افغانستان دغه حالات وسګورو، ډېر ګډوډ حالات دي. زموږ زیاتره هېوادوالو ورباندې نیوکه کړې ده چې مزه هلته مزه دغه لیګ مه لوبوه. زیاتره ورته په خوږو الفاظو کې پیغام ورکړی دی چې استرالیا لوبډله افغانستان سره ټیسټ سیالۍ نه کوي. زما نظر راشد خان ته او زما خوږو افغانانو ته ګورئ افغانانو خویندو ورونو، دغه کوم ټیسټ سیالۍ چې ده دې ته لا وخت شته دی. اوسه پورې استرالیا کرکټ بورډ هغه خپله پوره فیصله نه ده کړې چې دغه لوبه به کېږي یا به نه به کېږي. بیا د افغانستان چې کم کرکټ بورډ دی اوسه پورې لا پوره فیصله نه ده کړې چې کله هم دواړه کرکټ بورډ خپل پیغامونه ټولو هیوادوالو ته ورکړي. د هغې نه پس تاسو هر یو حق لرئ چې پر راشد خان باندې نیوکه وکړئ. خو لا ټیسټ سیالۍ ته هم وخت شته دی او بیگ بیش ته هم لا وخت شته دی. که چېرته موږ سره ټیسټ سیالۍ ونه کړي، واضح ده چې راشد خان به لیګ نه لوبوي. ځکه ما ته معلومات شته، تاسو ته معلومات شته چې په راشد خان باندې افغانستان ډېر ګران دی. ګورئ راشد خان چې کله په 2015 کې د راشد خان لوبې موږ ټولو وکتلې، اول سیریز زموږ زیمبابوې سره و چې راشد خان ښکاره شو او هم په تلویزیون نه و ښکاره شوی. په فیسبوک باندې کرکټ بورډ به لایو ویډیوګانې کولې او ورکولې به یې راشد خان د بولینګ نه ټول متاثره شول. هغې لوبونه بیا په 2014 کې چې موږ د راشد خان لوبې بیا د زیمبابوې په خلاف وکتې، راشد خان ښه پرفارمنس وکړي او د هغې نه پس بیا انډین پریمیر لیګ چې آی پی ایل دی په هغې کې واخیستل شو، نو د ټوله دنیا ورته حیرانه شوله او ټوله دنیا ورباندې فخر کولو. لا پاتې موږ افغانان خو لا پرېږده. زموږ د افغانانو د سر تاج دی، که هغه راشد خان دی، که نبي دی او که شهزاد دی، که هر یو لوبغاړی دی، نیوکه زموږ د ټولو افغانانو حق ته. کله چې راشد خان د خپلې کپتانۍ څخه استعفا وکړله نو زموږ زیاتره ورته کنځلې شروع کړلې. ګورئ خویندو ورونو، که چېرته په کنځلو باندې کېږي که نه، نو پاکستان کې چې کوم زموږ پښتانه دي ما ته همیشه دومره کنځلې کوي. ولې کنځلې کوي؟ چې زه مې د خپلو افغانانو ملاتړ کوم، د خپلو مشرانو ملاتړ مې کوم، د خپل بیرغ ملاتړ کوم. کنځل کوي. دعا به کوو چې د افغانستان کرکټ پرمختګ وکړي، د افغانستان کرکټ بورډ پرمختګ وکړي، زموږ افغانان پرمختګ وکړي. که چېرته زموږ یو افغان ورور ځلیږي نو د افغانستان نوم او نشان ورسره ځلیږي. موږ ټول باید نړیوالو ته داسې یو پیغام ورکړو چې هغې پیغام نه نړیوال هم څه زده کړي. پاتې شوه نصرت ورور حق پرست، افغانستان سره ډېره زیاته مینه لري. الله پاک دې مورجانې ته جنت الفردوس په نصیب کړي سره د ټولو مسلمانانو. 14 ورځې د مورجانې کېدلې، دغه مور زموږ مور ده، بیا هم ګراونډ ته کېوتلو بغیر له بیرغه. زړه یې ماتو په خپله مور باندې او بل خوا وطن مور هلته هم زړه ماتو. بدبختانه هغه لوبه یې هم وبایلله، پروا نه کوي. اتله ته هم زموږ ورور یې، زموږ زړونو کې ځای لري. ما ته معلومات و چې یو اف سي تا ته اجازه نه وه درکړې. خو که چېرته نصرت ورور ته موږ پوسټونه کړی وی، یو اف سی هم پکې ټیګ کړی وی، شاید بیرغ یې پرېښی وی، خو دلته هم موږ ځنډ وکړي. اوس پاتې ورلډ کپ را روان دی، فیوچر کې زموږ نور لوبې را روانې دي. باید دا نوی کوم نظام چې دی دو ته موږ یو پیغام ورکو، نړیوالو ته یو پیغام ورکو چې زموږ ملي بیرغ باید ومنل شي او زموږ د ملي بیرغ باید درناوی وشي، عزت وشي او دا په نړۍ کې وځلیږي. موږ افغانان همیشه وایو چې د سپین بیرغ عزت کوو، خو ملي بیرغ موږ لرو. د نوي حکومت هم دغه هیله ده چې دا کوم افغانان تاسو سره مینه لري یا بعضې در باندې نیوکې کوي، نو تاسو هم دا حق نه لرئ چې ډېره غټه سزا ورکړئ. ما ته معلومات دی، ما ته به سمه غټه سزا راکوئ. زه سپینې وایم که هغه تاسو پسې یو که تېر حکومت نور د خپل د افغانستان د کرکټ پوره ملاتړ کوم، د افغانانو پوره ملاتړ کوم. حق ته به حق وایم، نه حق ته به نه حق وایم. چې څوک ظلم کوي خلاف یم، بیا هم د خپلو اتلانو عزت وکړئ، خپلو افغانانو ته مینه ورکړئ. راشد خان وروره زما درله دغه یو پیغام و، انشاءالله ته به افغانستان ته نور ویاړونه هم راوړې. ته ډېر ځوان یې، ستا ډېر کرکټ پاتې دی، ډېر کرکټ دی پاتې دی.
ته به همت د کله لاس نه ورکړې جوش جذبې سره به میدان ته کې وځي ورلډ کپ را روان دی ورلډ کپ ته به رحیم صدیقي درځي انشاءالله دوبۍ ته سره د ملي بیرغ او وطن دغه بیرغ به ځلوي او ستاسو به پوره ملاتړ کوو دا ته هم ښه وخت او زموږ ټولو هېوادوال ته ما ته معلومات دی چې زیاتره به اوس راباندې نیوکه کوي کنځلې به وکړي خیر دی چې د یو افغان ورور په سر راته خلک کنځل کوي سل ځل دې وکړي الله پامان